والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومأوانا وملجانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک ہو ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وقوت الارواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا بشير الصلاة والسلام عليك يا نذير الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمة الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا محبوب رب العالمین. عزت مندو مشرانو ہمزولو معشومانو محبینو عاشقانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفر المظفر اسلامی کال دویم میاشت او نند جمعه مبارکی په دغه ورځ باندې د سفر المظفر میاشتې شلم ورځ ده. الہ العالمین دا زمونږ او پتا سو ټولو مسلمانانو باندې خپل خصوصي رحم او کرم او فرمایي. زمونږ او تاسو له خدای پاک جل جلاله د خپل اطاعت او د بندګۍ توفیق راکا او چې څومره نافرمانی ګناهونه زمونږ او تاسو نه سهون خطاً اغا سرزد دی او مونږ او تاسو کړی دی. الہ العالمین د زمونږ او تاسو بخنه او معافرت نصیب کړي. شلم سفر المظفر اسلامی دویم میاشت ستاسو په وړاندې په یو ډیره اهمه موضوع باندې اظہار خیال کوما د قرآن کریم او د حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکو پرانا کی ډیر په ادب او په احترام باندې کینې دا خبره واوري او بیا دا غي نفس په دې باندې د عمل توفیق کوشش وکړئ چې مونږ او تاسو په دې باندې عمل وکړو او خپل ژوندۍ په دې خبرو باندې خیستا او منور کړو. الله تعالی زمونږ او تاسو له عمل توفیق راکړي. محترمو معزز و
نن بزمونږ استاسو موضوع او بیان وی د الله جل جلاله په ذات باندې بروسا او اعتماد. الله جل جلاله هغه ذات ته چې هر انسان لا ہر مسلمان لا مومن لا دا یو یقین پکار دے، یو بھروسہ پکار دا، یو اعتماد پکار دے چې په هر سخت کې او په هر تکلیف کې او په هر مصیبت کې او په هر پریشانی کې او په داسې حال کې چې زه ټول دنیا پرې خود یما بیام داسې یو ذات شته دی چې هغه ما د تکلیف نه می ایستی شي او هغه ما د مصیبت نه می ایستی شي او هغه ذات د باری تعالی دی جل جلاله. ګوره د یاد لري زمونږ او ستاسو په دغه موجوده معاشره باندې چې انسان نظر وچي د مایوسی ډیره شکار ده. کتا سو وګورئ هر طرف ته انسان مایوس دی. یو انسان په نعمتونو کې دی، په خوشحالو کې دی، الله جل جلاله د طرفنا په راحتونو کې دی، په اطمینان کې دی، په سکون کې دی او خپل زندگی تیری. کله نا کله سوشي په انسان باندې ایک دم د سترګو پر رب کې داسې وشي چې د انسان هغه ټول خوشحالي، اطمینان، سکون، راحت او ښایسته ورځې او شپې او زندگی دا خدای پاک جل جلاله په تکلیف او په مصیبت کې بدله کا. داسې راځي دا خبره ذکر تکومه چې ستا په ذهن کې دا خبره زده شي او اول موجود وي. انسان د مایوسی شکار کله ګرځي، ایک دم هغه پریشان شي، هغه راحت او سکون دا هغه ختم شي، هغه خوشحالی هم ختم شي، هغه د اطمینان شپې ورځې دا هغه ختم شي، هغه مال هغه نعمتونه د یو انسان ختم شي. الہ العالمین د طرف نه په دغه انسان باندې یو امتحان وی. ځکه زمونږ او ستاسو دا ټول زندگی دا صبر او شکر دی. ټول زندگی یا انسان د شکر په حالت کې دی، شکر به وباسي، نعمتونه دی ورسره، او یا انسان د صبر په حالت کې دی، پریشانی او تکلیفونه دی، انسان به صبر کا. دریم سیز نشتا، یا شکر دی یا صبر دی. خو چې انسان کله پریشان شو، دا یاد لره پریشانی راځي، تکالیف راځي، په مال کې کمای راځي، په نعمتونو کې کمای راځي. رب لا یزال پارا نمبر 2 سورت بقرہ خپل فرمائی لنبلونکم بشیء من الخوف، خام خزب پتاسو باندې امتحان راولم. رب څنګه امتحان با راولی؟ کله کله بار باندې خوف او ير راولم. ګورم بلا چې ستا د خوف د ير په حالت کې رب لا یزال په ذات باندې باور شتا او کنشتا. ګورم بلا لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع
الله فرمای کله کله بار باندې لوګ راولم، په خوراک کې به د کمای راولم، اغه نعمتونه چې ستا مخه او استاد رستخان به د هغې نه مالامالو په هغې کې به کمای راولم. زه ګورم چې ستا په خپل رب باندې بروسه او اعتماد شته او که نه شته، ځکه رب مونږ سره یو تعلق دی، مونږ رب سره یو تعلق دی او دا تعلق دا اسې نه قایمیږي، دا بروسه غواړي، دا اعتماد غواړي د انسان د طرف نه د الله په ذات باندې. ونقص من الاموال، رب می فرمائی کله کله بزستا مال کومم، آغا گټه به تاله نه راځي کومه چې تاله راتله، زه ستا بروسه ګورم چې په رب باندې ستا بروسه شته او که نه شته. والانفس، کله به ستا د خاندان د کورنۍ افراد مړه کوم، په هغې کې به کمی راولم، کله پلار، کله مور، کله بچی، کله رور، کله رشتہ دار، کله خپلوان، په هغې کې به کمی راولم. زه ستا ګورم چې ستا په افرادو باندې اعتماد دی او که ستا په رب باندې اعتماد دی. والثمرات، او کله کله به زه ستا په میوو کې هم کمی راولم، کله کله به په یو وخت باندې 10 قسمه میواجات خوري او کله به په هفته او په میاشت کې مو نه خوري. رب ګوري چې زه ستا اعتماد په رب باندې څومره دی. دا د رب وعده ده. نو په زندګۍ کې مشکلات راځي، پریشانۍ راځي، تکلیفونه راځي، راحتونه ختم شي، یو وخت داسې راشي چې انسان ډیر راتنګ شي. رب می فرمایي چې په کوم وخت کې ته ډیر راتنګ شي او پریشان شي او ټولې مخې درته بندې شي، که ستا مخه ده، که ستا شا طرف دی، که ستا ښي طرف دی، که ستا ګز طرف دی، که ستا د ملګرو طرف دی، که ستا د رشتہ دارانو طرف دی، که تا د تعلقدارانو طرف دی، دا ټولې مخې ارته بندې شي او پریشان شي او په تکلیف کې راشي. رب می فرمایي بروسه ختم نکړي، اوسم یو داسې ذات شته چې دا هیڅ اتم نه محتاج، باغی باندې بروسه وساته، رب لا یزال بعد دا پریشانه او مشکلات ټول ختم کا. الله فرمایي رسل سو فرمایل پایات کی وبشر المحسنین وبشر المؤمنین، مختلف اللہ فرمائی دغی بروسہ کونکو لزما طرفنا زیارہ ورکڑا، خوشخبری ولا ورکڑا چھے رب تاسو سر دے. گورا دا یاد لرا دا زمونگ استاسو زندگی دا تقسیم دا، کل پا خا او کل پا ناخا، کل پا خوشحالی او کل پا تکلیف، کل پا راحت او سکون او اطمینان او کل بیچینی، دا پا دی باندے تقسیم دا. خو پا دی کم کم حصہ زیادہ دا او کم حصہ کم دا، دا اللہ جل جلالہ تقسیم دے او خط تقسیم دے. خوستا تا حکم سا دے چی تبا اللہ تعالی پا ذات باندے بروسہ نہ پری دی. عبداللہ ابن عباس حدیث ارتوائمہ پا مسند احمد کی امام احمد بن حنبل دا حدیث فرمائل ہے اور روایت تے دا عبداللہ ابن عباس نا رئیس المفسرین نا اغن روایت تے اغن مبارک سے فرمائی نبی علیہ السلام مبارک ماتا یو دری خبر وکړي او آغا دری خبر زتاسو تکوما سینه په سینه باندې دا حدیث را رسیدلې مونږ ته او مونږ یې در رسو تاسو ته دا واورئ. عبداللہ ابن عباس فرمائی نبی علیہ السلام مبارک او فرمائل چې کوم یو انسان په مخلوقاتو کې خپل ځان معزز ګڼي یا غواړي چې زه معزز شم، دا یې خوښي. په مخلوقاتو کې خپل ځان معزز خوښي، عزتمن یې خوښي
او دا یې خوښي چې زه همیشه دپاره په انسانانو کې په معاشره کې معزز پاتې شم. نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عباس ته فرمایي ته زما امت ته دا خبره ورسوه چې دغه انسان ته ووایه چې که ته دا غواړي چې زه په انسانانو کې معزز او عزت والا یم په خپل زړه کې د الله جل جلاله خوف پیدا کړه. یو خبره دا راته وکړه خوف خدا د هغه عربی یو کهاوت دی وی چې که په زندګۍ کې انسان مړ شي کنه او موت راشي موت دا موت نه دی موت دا د زندګۍ لوی مصیبت نه دی دا یاد لره مونږ تاسو ته لوی مصیبت ښکاري مرګ دا د ژوند لوی مصیبت نه دی بلکې مرګ دا د ژوند فطرت دی چې ژوند وي مرګ به وي دا فطرت دی دا لوی مصیبت دا نه دی مونږ تاسو ته ښکاري خو مرګ د ژوند دا لوی مصیبت نه دی بلکې دا د ژوند فطرت او طریقه ده چې حیات وي موت به وي دا خو روانه لیار ده. علما فرمای لوی مصیبت د ژوند څه دی لوی مصیبت چې هغې نه باندې مصیبت نشته هغه دا دی چې ته ژوندی او ستا په زړه کې خوف خدا نه دا د ژوند ټولو نه لوی مصیبت دی. مونږ تاسو چې په لوی مصیبت کې یو په دې کې یو چې یو حیات د ژوند په قید کې یو په حیات کې یو او په زړه کې خوف خدا نشته چې کوم د زندګۍ لوی مصیبت دی ادا دی. نو که ته خپل ځان معزز غواړې که نه معزز عبدالله ابن عباس فرمایي په زړه کې خوف خدا پیدا کړي. دویم نمبر څه فرمایي که ته خپل ځان رسول الله مبارک فرمایي غنی غواړې غنی چې زه غنی یم زه بې پروا یم زه چاته محتاج نه یم دا خبره چا نه ده خوښه چې هغه غنی هغه چاته محتاج نه هغه پوره په خپل کور کې هغه پوره. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم یو انسان چې دا سیز غواړي چې کوم نعمتونه الله جل جلاله ورکړي بس پاغه باندې د شکر وبس قناعت چې ستې یعنی په هغه باندې د صبر وکا په پردو نعمتو باندې د څوک نظر ماچي چې پلان کی سره دا نعمت ته یو فلان سره کله خدا ګینتی موکړه کنه بے انصافه کله خدا سم وایا چې ما سره دا نعمت دی او ما سره دا نعمت دی کله خو انسان له پکار د چې دا ګینتی موکا دا خپل لګزان نعمتونم لک شمار کا کنه ولی تا سره دا تاسو ټول ناس دی پتا سو باندې الله تعالی څومره نعمتونه کړي کلم د خپل نعمتونو ګینتی کړي ته خو چې مصیبت راشي الله تعالی ته یادوي چې مصیبت راشي الله تعالی ته یادوي چرته د خپل نعمتونه الله تعالی ته یاد نکړي چې دا دې مرا کړي دا دې مرا کړي دا دې مرا کړي. نو کزان غنی غواړي څه قانع څه ته په خپل نعمتونو باندې صبر وکړه بس دا ستاسو لپاره ډیر دي. الله خ تقسیم دی الله نه څوک خ تقسیم نشي کولای دا یاد ده. او دریم نمبر خبره څه ده اغم ټولی دنیا خوخه ده خو څوک یې کنه. عبدالله ابن عباس فرمایي نبی علیہ السلام راته فرمایل که څوک دا غواړي چې زه په ټول انسانیت کې طاقتور شم طاقت والا پاور والا نډر شجاع بیباک تکړه دلیر چې مونږ استاد دا شی خوښ دی رسول الله مبارک ګارنټي ورکړي څوک ځان طاقتور غواړي چې زه دا ټول دا شجاعیت او بهادرتوب او نډرتوب او دا راکې پیدا شي پاور راکې پیدا شي خلکو وایي چې دا طاقتور دی. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي په هر وخت کې الله په ذات باندې باور کړئ. مونږ تاسو یو کار کوو فلان بچي فلان بخپل کار کوي زما د الله په ذات باندې باور مونږ چرته زو فلان بچوي فلان بخپل کار کا زما د الله په ذات باندې باور زه یو سیس شروع کوم زما د الله په ذات باندې باور
یو سیز ختموما اختتام یا کوما ما دا اللہ پا ذات باندے بروسا دا یو شای منا کوما ما دا اللہ پا ذات باندے بروسا دا یو شای ورکوما ما دا اللہ پا ذات باندے بروسا دا بس دا اللہ پا ذات باندے بروسا. رسول کریم آقا علیہ السلام فرمائی دا انسان دا دنیا دا ټول طاقتور انسان دے. زمونږ استاسو په خبرو کې څوکي ټول مخلوقاتی پکې دا شی شروع کوما پلانکې بچي دا شی ختموما دا پلانکې بچي دا ورکوما ور یکړم کنه یری پلانکې بچي او دا چې منکوما افلان بس انسانیت پورین خطیب ذلیل او خار. نن دا مسلمان نیک کار در تخکاری دین کار در تخکاری په خپل رب باندې باور په مشکل کې پر رب باندې کوم ذات چې ستا په تکلیف کې اچي دا باور وکړه چې دغه ذات ما دغه تکلیف نه ایستای شي. دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام دا درې هغه ملغلري خبرې دي چې مونږ او تا کې دا موجود وي. دا درې خبرې بزمو پتا کې موجود ته د دنیا طاقتور سړی صحابه کرامو مبارکانو نه زیات غریبانان سوکو څنګه الله په ذات باندې د باور او د اعتماد ژوند تیر کړ. یو حدیث ارتوایما تاسو خپل باندې وګورئ د غزوه احد دا واقعا لګو وګورئ لگا اندازه بارته وشي د خپل د اسلام هیروګان هغه پته بارته ولګي چې دا څوک تیر دي. په غزوه احد کې 3 پیرا وار شوی دی 3 پیرا یو صحابه وکړی دی پاغه کې صحابه کامیاب شوي دي. دویم وار کافرانو کړی دی پاغه کې صحابه ته تکلیف بشک رسول دی او یا کسان یې پاغه کې شهیدان کړي دي. دریم وار صحابه کړه دی کافران یې په شکست باندې مجبور کړی دي. دغه 3 وار شوي دي. یو خبر ارته کومه په بخاری کې په مسلم کې صحیح ستو کې د قران په تفاسیرو کې غزوه احد تاسو وګورئ کله چې دا دریم وار صحابه وکړ تاسو هغه احادیث وګورئ. ابو سفیان رضی الله عنه د هغه وخت د کافرانو مشرکانو کمانډرو سپای سالار یو مشر یو ځکه په حالت د کفر کې فتح مکی په کال باندې ایمان وروړی رضی الله عنه چې کله اویلی شکست ورک دریم وار باندې احادیث تاسو وګورئ صحابه کرام چور چور پراتو او یا کسان ټوکړي ټوکړي پراتو شهیدان پراتو او بغیر د اسبابنا بغیر د صد خدای پاک جل جلاله د طرف نه داسې اسباب توري اسیان مال دولت پیسې ظاهری داسې اسباب نو بغیر د الله جل جلاله د مدد او د نصرت نه اڅ شاور سره نو ستړي ستومانه او یا کسان شهیدان ټوکړي ټوکړي ورته پراته په غزوه احد کې کله چې ابو سفیان او د اغل لشکر شکست او خوړو لاړ الته په لار کې تاسو احادیث وګورئ دلته دوی ستړي ستومان څومره ستړي ستومان یو انسان جنگ او پتش لاس باندې جنگ الته ابو سفیان وی چې ځان سره وی چې نن خدا د مسلمانانو د خاتمه او رضوا چې مسلمانان د بالکل ختم کړي وای او مونږ تر رالو واپس تر ولې راتلو دوی بیا اراده وکړه چې بس نن مسلمانانو سره خبره ختمو چې کلی دوباره یعنی منډه او شکست یې ورکړه یو ځای ته ورسېد دمشو بیا یې اراده پیدا شو او دلته صحابه کرام ستړي ستومان نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خبر شو او صحابه کرامو ته اعلان وکړ چې الته ابو سفیان په یو نوی زور او لشکر سره دوباره بیا حمله کا چې ما سره په احد کې کوم صحابه هغه ټول ما سره اوچت کړی او دوباره بیا د کافرانو په خلاف باندې حمله کو بیا چې کلی دا اعلان وکړ او یا کسان په ځمکه باندې ټوکړه ټوکړه پراتی او د ورځو د میاشتو تکاوت او ستړیتوب او دای او انسان سره ظاهري اسباب هم دي صحابي رسول فرمایي چې دا ټول خبره موجود وي خو د نبی علی السلام په دغه आवाज باندې د احد میدان کې هر صحابي لبیک आवाज ورکړ یا رسول الله مونږه تیار یو او په دغه خلکو کې د بنو خزاعه
یو سړی پټ دلته موجودو، هغه په منډه منډه باندې لاړ، ابو سفیان ته اور ورسېده او ابو سفیان ته چې ستا خپله خوښه ده، خو الله په ذات باندې قسم چې رسول الله مبارک صحابه له آواز ورکه، د نبی علیہ السلام په یو آواز باندې ټولو صحابه لبیک آواز ورکړی دی او حوصله اوچتی دي او څورته یې دغه کس چې اخیرنی الفاظ د صحابه څو در پورته کېدو سره هغه داو حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. دا الفاظ چې زمونږ د پاره څوک کافی دی، زمونږ د پاره زمونږ رب کافی دی، زمونږ په هغه باندې باور او اعتماد دی. دوی دا باور په د ټیم کې پچا دا یې نه کړي چې ما سره یاد نشتا، دا نن سبا مونږ تاسو حالات راګیر کا هر طرف نه راګیر کنو، بس ما او تاسو پر شو، بس یو چې تباہ شو او برباد شو. الله جل جلاله په ذات باندې باور م پرې رب څوک نه پریوي چې تی پرې نه قسم په الله تا الله نه پریوي، هیڅ کلام نه پریوي. حسبنا الله ونعم الوکیل. او چې کله دغه حوصله نه خبر شو، ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ داغه لشکر او ما غزاین په تخت او په منډه باندې مجبور شو الله او څیو فرمایل دا مصطفی علیہ السلام غلامان دي دل څوک شکست نشي ورکولای دا یا ولی په خپل رب باندې باور او اعتماد یو. مونږ استادو چې پیسې را سره په پیسو باندې اعتماد دي، په پیسو باندې یا نعمتونه یې را سره یا نور داسې خبرې په هغې باندې اعتماد دي، خو چې کوم رب دا پیسې او دا نعمتونه را کړي دي په هغه رب باندې چېرته زما او ستا اعتماد برابر هغه هم نشو. ځکه د ناامیدۍ شکار یو، ځکه خفه یو، ځکه تباہ و برباد یو، غلطۍ طرف ته روان یو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو قصه یو صحابي بیان کړی ده، اگر د بیانوم امام بخاری دا حدیث په بخاری کې روایت کړی دی. یو غزوه شوې ده، هغې نوم دی غزوه ذات الرقاع په نوم باندې، دا یو غزوه. صحابي فرمایي وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د غزوه ذات الرقاع نه په واپسۍ کې روانو او وی چې په یو ځای کې پړاو واچاو، پړاو دا خبره واورئ، پړاو واچاو سامانم کوز که دمم کوله او وی چې داسې یو سایه‌دار سوري والا یو ونه وه، درختو سایه‌دار، وی چې مونږ صحابه هغه سوری پیغمبر علیه السلام مبارک د پاره خوښ که چې دلته حضور مبارک لږ آرام وکړه. څومره ښایسته ځای بچي او رسول الله مبارک باندې به صحابو پرزو، هغه ښایسته سوري کې رسول الله مبارک سملاو چې لږ آرام وکړه او خپله توره مبارکه یې چې کومه وه تلوار آیا ځان ته د دغې ونې په یو خاخ کې یو منډه کې هغې کې ځان ته را ځوړند کړه. حضور مبارک اوده دی. صحابه کرام فرمای مونږ هم پراته یو، بس آرام کړو ځکه ډیره سخته ستړیا، پیدل سفر یو، خلکو سره مخامخ باندې جنگیدل دا ډیر زور غواړي، ډیر تکلیفونه، ګرمۍ او پیدل سفر. وی دلته یو مشرک راغی، مشرک او حضور مبارک په خوب کې اومونده او دا صحابي چې چانه حدیث روایت ته هغه د جابر رضی الله عنه، جابر سے فرمای مشرک راغی نبی علیہ السلام آرام فرما دی او دغه توره په قرار باندې د نبی علیہ السلام مبارک غره وخښتا او هغه کاش نه رويستا او نبی علیہ السلام مبارک او خزاو راکی ناو. جابر سے فرمائی چې توره په لاس باندې دا کافر مشرک د نبی علیہ السلام مبارک په سر باندې ولاړ دی، چې کله را بیدار شو نبی علیہ السلام مبارک ته دا کافر او مشرک ډاری کی څوک بارانه بچي، څوک باران اخلاصي، اوس خو ته ماته ګیري، ما پلاس کی توره ده، ستا پلاس کی شایم نشتا، ته پروتی زه ولاړم، ته ستړی ستومانه ظاهري، زه په طاقت او په جبن کې څوک باران اخلاصي. صحابه کرام فرمای مونږ لري ناستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الله. په دغه وخت کې د حضور مبارک د الله په ذات باندې باور، الله زما رب زما بچي، وی چې دا حضور مبارک د خلی مبارک نه چې دا لفظ د الله اوته
دومره په محبت باندې یو وی چې د هغه کافر په بدن باندې روب راغی یو رب راغی او هغه توره یې لاس نه وغورځېده بالکل په رږدېدو باندې شو چې څومره په بروسا او په اخلاص باندې به حضور مبارک د الله نوم اخیستی رب پکې نستوره تر حضور مبارک هغه توره راوخیسته دته یې صحابه کرام فرمایي دغه مشرک دی وي تا برانه وسوک خلاصي کافرانو هم څه عقیده وا په نبی علیہ السلام باندې ښه وی چې دغه مشرک ورته وی یا رسول الله مبارک ما ستانا د خیر نه علاوه بل شی نه موندلای ته خیر والا نبی ما ته پته ته چاته هیڅ هم نه یعنی هغه اعتماد یو په چې ما ته حضور مبارک سني دومره حسن سلوک په معاشره کې خلکو سره د پیغمبر علیه السلام موږ تاسو یو بل تاسو مسلمانان مؤمنان یو سره ویم د سره حضور مبارک ورته فرمایي چې یو خیر خبر ارته کومه ابو اومنه ورته چې راته وکا ورته چې الله یو اومنه ایمان راوړه او زما د رسالت گواہی وکړه چې مؤمن مسلمان شي دې څور دی ورته یا رسول الله مبارک ادا کار خو نشم کولای ایمان نشم راوړای خو دومره کولای شم چې نن نه پس با زه د ستا او د ستا د لشکر په مقابله کې جنگ ته نه راوځم ستا او د ستا د لشکر مخالفت به نه کوم بس دا مې سره وعده ده حضور مبارک پرې ښوده پرې لاړ شه چې کله لاړ خپل قوم له لاړ نو الته ور سره هیڅوک نشته هیڅوک دغه کافر سره مشرک سره نشته خپل قوم ته څه وایي خپل قوم ته اعلان کا اسما قومه جئتکم من عند خیر الناس اے قومه زدا سے شخصیت نرالما الله په ذات باندې قسم چې په ټول انسانیت کې د ټولو نه بهتر دی ورته جئتکم من عند خیر الناس زتا سول په انسانیت کې د ټولو نه بهتر شخصیت چې هغه نه عالم او هغه شخصیت څوک دی ورته فرمای هغه شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حالاتو کې چې د چا په گردن باندې توره سخت وخت دی په هغه حالت کې رسول الله فرمایي زما باور په چا باندې زما باور په خپل رب باندې ولی تاسو دومره لوی ذات وړوکې غړې عام یا غړې دومره لوی ذات چې دا هر څه تعالی درکړي دی او تا نه هېري بس یو مشکل راشي ته هېر کړي آیا دې مشکل لا وستون کوي عمدغه ذات نه دی راحت واپس راحت درکون کوي عمدغه ذات نه دی واپس پتا باندې د دینه خیش په او ورځ را وستون کوي آیا دا ذات نه دی چې ته پزړه کې وایي چې نه دی بس بیا نه او چې ته پزړه کې وایي چې دا کوم شپه را باندې وي او مصیبت را باندې راغی د دې شپو نه خیر شپه او ساعت را وستون کوي دغه ذات دی الله په ذات باندې قسم چې دا باور ستا په خپل رب باندې رب د هغه نه خ ساعت او خوش په در باندې راولي خو مونږ تاسو یې په یو مصیبت باندې سکړو هېری ابو درداء رضی الله عن طلق ابن حبیب هغه چې ز په منډه باندې رالم او د صحابو په یو کلی کې اور بلور او په هغه اور کې د ابو درداء سے رضی الله عنه هغه کورمو ټول کورونه اوس وزیدل طلق ابن حبیب فرمای ابو درداء ما پیژانده په منډه رالم او ما ورته فرمایل قربان ستاسو بکلی وطن کې اور بل ټول کورونه اوس وزیدا او ستاسو کورم سوځي لګیا دی ورشه ستا بچی ستا ماشومان ابو درداء سیب سور ته فرمایي اے صحابي لارشه دا اور بل دی دا ټول بستی به اوس وځي خدا ابو درداء سیب کور ته نقصان نشي رسولای ابو درداء سیب کور ته ولی زچ سحر راوته ما ته رسول الله مبارک یو دعا خودلې دا او په هغه دعا کې صرف الله ذات باندې باور سره دا غي دعا معنا دا اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم دغه دعا رسول الله مبارک ما ته خولې دا په دې کې د الله په ذات باندې باور او
اعتماد دی. هغه دعا زما ویلې ده ټول خار به فنا کا ابو دردا سے کور ته نقصان نشي رسولی ده. ټول بستی ختم شوه. ابو دردا سے مبارک په آرام باندې خپل کور ته لاړ. د هغه د کور یو ذرې ته نقصان نه رسېدلی ده. منډه کړي نه دي. دا د دوی د الله په ذات باندې سو اعتماد. یو کار به که بیا به په اعتماد باندې داسې نه چې اعتماد هم کړي او شاته هم راګوري او اعتماد هم کوي او شاته هم راګوري. دا زمونږ استاسو چې کوم داسې نه. الله وپېژنئ. الله رب دی د هر چا، رازق او مالک دی. هغه منجي دی تعالی نجات درکې د تکلیفونو نه. هغه داسې سهاره د زما استا چې نه ختمېدونکې ده. هغه داسې سهاره د زما استا چې نه پرېښودونکې ده. خو چې ما ورته هغه پرېنهدو. خپل رب سره مینه وکړئ. خپل رب سره په جانماز باندې خبرې وکړئ. کینه ورسره وکړئ. خبرې لاسونه ورته وخځوه. خبرې ورته وکړه. لوی اعتماد. دا واړه شیونه ته تر غواړې ډېر واړه دومره روپۍ راکړئ، کور راکړئ، ګاډی راکړئ، ژوند راکړئ. دا ډېر واړه سیزونه ته الله تعالی نه غواړي. رب نه غټ سیزونه وغواړي. جنت ترې نه وغواړه درکوي. دا ستا ګناهونه چې وریځو ته رسېدلي دي د هغې مغفرت ترې نه وغواړه. الله دې بخي او معاف کوي. دنیا او آخرت تر وغواړه الله یې درکوي. الله په ذات باندې څه وکړه؟ باروسه وکړه. دومره وړوکی الله تعالی مه ګڼه. الله تعالی ډېر لوی دی. غمونه، تکلیفونه، پریشانۍ، مصائب دا به راځي. الله جل جلاله ذات بنی دی. الله تعالی مونږه په زړو کې خپل محبت پیدا کړ. الہ العالمین په ذات باندې د الله تعالی زمونږ ډېره باروسه او اعتماد پیدا کړ. زمونږ استاسو ټول کارونه به کېږي او څوک به کوي زما استاد دا رب به کوي انشاءالله تعالی. ټوله دنیا به هم پرېږدي خو چې په الله باندې باروسه وي الله ذات ما ورته نه پرېږدي. باروسه ساتئ. الله تعالی د مونږ باروسه نورم زیاته کړه. الله د اعتماد زمونږ په الله باندې نورم زیات کړه. او زمونږ رب دا د ټولو رب دی. دا د خاص طبقې رب نه دی چې زما دی او ستا نه دی. ټولو رب دی. الہ العالمین د مونږ په زړه کې د رب سره مینه او محبت پیدا کړه.